بل رور ماشین ته کېناسته او ته هارمونیم ته نو هغه ښه شو که ته ښه شوې یاره صاحب هغه هم ښه دی زه هم ښه یم شکر الحمدلله سوچ خلاص د سرو ګلونو کرنې وي خور چې په سرلې په سمغر نه وي یاره تر هغې کلي ته مرازه مرازه یاره تر هغې کلي ته مرازه خپل فن نه پرېږدم زما خپل فن سره ډېره زیاته مینه ده دا دوی بچت ولې نه کوي څه وجه ده بس مونږ خلک چې غرمه وخورو او شپې له خدای شته قسم دی چې د دغې نه انکار کولی نشم ای بغیر د محبت بل یو کار کولی نشم نو پیشې پې نه وې چې هغه ایسي دله درکړه نه که نه زه نه هم پوه شوې صاحب زه بیخي نه هم پوه شویم رانه د مینې د اظهار خبره دوزل وشوه دغه د کاروانو د کار خبره دوزل وشوه خپل علاج وکړو کمال عزیزه که څه چل دی وکړو او جي ما علاج کړو د 2 کاله کېږي روجو کې د پلار داخل کړو او چې زمانه کړې تپوس چې ځواني سوا هوا یوړه هوا یوړه هوا یوړه په ما دا څه ټایم تیر شوی سخت خو ما خپل هارمونیم نه ده پرېښی ما خپل فن نه ده سوچ خلاص د سرو ګلونو کرنې وي خور چې په سرلې په سمغر نه وي یاره تر هغې کلي ته مرازه مرازه یاره تر هغې کلي ته مرازه سوچ خلاص د سرو ګلونو کرنې وي خور چې په سرلې په سمغر نه وي یاره تر هغې کلي ته مرازه مرازه یاره تر هغې کلي ته مرازه چې چیړمه د جانان سره خبره لا زیاتېږي د اجران سره خبره نو چې رقیبه و یار په مخه یو ځای راشي ما نه هېر شي د ځان سره خبره دلته لا د مینې وعدې هېرې دي دلته د وفا خبرې جرم دی دلته ګلالۍ په اور کې ګیرې دي دلته د خندا خبر جرم دی سوچ اباسین په ګډه سر نه وي ویښ چې سو د خوبه پې خبر نه وي یاره تر هغې کلي ته مرازه مرازه یاره تر هغې کلي ته مرازه دا د ښکلي سیمې اوازو د صوابۍ توډیري سره تعلق لرونکی کمال عزیز یو ډېر خوږ ژبې سندرغاړی دی نن د خوالرانو قدرمنو نه د سره خبرې اترې کوو کمال څنګه یې ښه یم صاحب صحت ښه دی بلکل دا راته وایي چې څو نورونه بایګان یې 2 رونه یو او هغه بل ورور دې هم فن کوي نه جي هغه ټیلر دی فن ستا جامې هغه جوړوي که نه او جي هغه جوړی نه هغه ولې ډېر اخترانې بس صاحب د هغه فن سره مینه نشته او جي نو دا څه وجه ده ستا نه کشر دی که مشر دی ما نه کشر دی نو هېڅ نه کوي مطلب راغلی و که نیمه کې پرې و که د سره یې ورسره شوق نشته نه د سره دی ورسره شوق نشته صاحب دا اوس څه وجه ده بس ووایم صاحب هغه د فن کله کله مونږ سره یو پروګرام د چکر ووایي خو نی خوښ اړې ولا والي دي هغه نه کوي دا فن نو هغه څه وایي اصل کې هغه وایي خپل ټیلرۍ سره شوق دی یو خوا بل خوا سرګودې له کلي کې ټیلري کوي بس نو کمال عزیز دې اړخ ته راغی او هغه ته لاره ټیلرۍ ته بس هغه صاحب شوق نشته د وخت سره اوري او جی نو بل رور ماشین ته کېناسته او ته هارمونیم ته نو هغه ښه شو که ته ښه شوې یاره صاحب هغه هم ښه دی زه هم ښه یم شکر الحمدلله والد صاحب دا فن کوي او جی کوي ما سره ځي دا ستاسو خانداني مطلب کار او جی خانداني ستا پکې څونه موده وشوه د هنر کې یاره صاحب زما اوس 20 کاله وشول او جی او په خپل مال بچی دا او جی او پروګرامونو لاسي او جی بالکل څه صورت حال څه قسمه پروګرامونو لم خلک راغواړي بس یو میداني پروګرامونو لزو ریکارډینګ هم کوو او یو خوا بل خو خپل صوابۍ کې پېښور او دې خوا علاقې په نظامپور پنډۍ دې طرف ته هم ځو
چکر لګي او جی خو کول کرونا دا وبا چې رااله نو تاسو هنرمندان پکې په کمزه کې پاتې شو د خپل حل راته وایا یاره صاحب کال دوه مونږ هم لګ پلړدانو او جی نو سلسله مو څنګه روانه وه بس پروګرامونه ولاړو او لګو دغه غاڼې په وجه کنه چې غاڼه بند ده قسم دې چې د دغې نه انکار کولی نشم قسم دې چې د دغې نه انکار کولی نشم اے بغیر د محبت بل یو کار کولی نشم بغیر د محبت بل یو کار کولی نشم قسم دې چې د دغې نه انکار کولی نشم او په زړه کې مې جانانه لکه سا غونده کې اوسې لکه سا غونده کې اوسې په زړه کې مې جانانه لکه سا غونده کې اوسې لکه سا غونده کې اوسې خو څو کړم په خوله درته اظهار کولی نشم خو څو کړم په خوله درته اظهار کولی نشم بغیر د محبت بل یو کار کولی نشم قسم دې چې د دغې نه انکار کولی نشم دا راته ووایه چې دا جیم نه سره یو پروګرام لځي که نه بس خپل کور خپل حساب په خپل ساتي که نه پلار تاسو ټول ساتي نه جی زه خپل کور کې خپل سیستم په خپله چلوم پلار مې خپل چلی مونږ یو ځای یو ما او پلار یو ځای یو مونږ یو ځای ځو او ستاسو نه بچیان دي زما درې بچي دي یو مې لور ده دوه مې زامن دي دا بچې مې سره وړي ته نو څنګه بچیان د سبق وایي دی خو په سبق نه ځي دا کار نه دي هغه مشر دي زین سکول ته ځي سکول کې څنګه دي ښه دی تکړه دی او جی نو ستا د دغه اړخته فن اړخته څه پام شته که نشته نه فن ته پام نشته صاحب او تی ورته نه کې نه هغه نه راځي هغه نه راځي نه کوي یا وړوکی دی سکول وایي او دا بل کشر زه ګورم تا سره ځي راځي دا کشر دا زوی مې نه دی ما سره هسې ناستي کله هارمونیم غږوم او د کې شوق موږ شته خو هغه خپل سکول وایي دا بچیان به راولي دې اړخته کمال عزیزه که نه نه صاحب دې طرف ته مې دغه نشته ستاسو خبره کاسې شوق دپاره غزل نیم وایي نو ټیک ده خو د پیشه د فن د خپلې نه نه جي نه نه وجه څه ده کمال عزیزه ګوره ډېره درنه او جوره غوندې کې خبره دې وکړه چې ستا پکې شل کاله تېر شو خو ستا کاکې دې نه راځي وجه څه ده بس به زمونږ د فن سره داسې کار دی چې هنر به خامخا یادی چې یو هنر درځي درله ورسره بل نو ښه دی ګوري و مخکې به ګورو که خیر انشاءالله دی خو یو سړی یو هنرمند سره هارمونیم ته کېناست او قیصه به یې خراب وي او جي صاحب تا له دې نه علاوه نور هېڅ قسمه څه هنر نه دی ما هېڅ هنر نه دی کړی صاحب ستا بچیان که دې اړخ ته راتګ غواړي نو ته بولوي چې او راشه که نه ته ورته ژر بچې مه زه یې منې کوم نه صاحب ما خپلې خوښې له پرېښي نو که انکیس ستا دا پیشهیي خپل نه کړي نو ټیک ده او ټیک ده څه خبره نه کمال عزیزه وایه د ژوند څه سختې دي مطلب نن سبا هنرمند وخت څنګه پاس کوي څه دي څه نه دي څه ستونزې څه تکالیف دي په دې معاشره کې خو ژوند کول بس صاحب ژوند خو کار څنګه وي نو ژوند خو به کوو انشاءالله کار سره که سخت راځي که نرم راځي خو کوشش مونږ دا دی مونږ خو دغه فن کوو زه خو زما فلحال نه چې زما هر ټایم بس دغه سوچ زه خپل فن نه پرېږدم زما خپل فن سره ډېره زیاته مینه ده او زه د خپل فن نه اوټ نه یم خپل فن کوم او کمال عزیزه دا راته ووایه چې آسوده کړی دی فن که نه څنګه صاحب مطلب دی چې څه مالي طور مضبوط کړی که نه او صاحب شکر الحمدلله 2 کوره مو پکې واغستل او بس ښه ښکلې ګزاره مو کېږي کور مو اوس اغوستی ښه ښکلې نو هغې کې اوس یې که نه هم په کرۍ ورکړي نه هغې کې اوسو یو کې مې رور اوسي یو کې مونږ اوسو او دغه ټول هر څه مو د فن نه اړخه کړي او جي فن دا اړخه هو کدے پسر کے د شکونو سلینا الوزی زما دلاس گلاب دی ولی د کمسو پریوزی دې ځنې خلکو ته په اس ځانونه بد نښکاري د چا په خپو چې زی پریوزي په نخرو پریوزي
رانه د مینې د اظهار خبره دوزل وشوه دغه د کاروانو د کار خبره دوزل وشوه رانه د مینې د اظهار خبره دوزل وشوه دغه د کاروانو د کار خبره دوزل وشوه زمانه مخکې د معیار خبره چرته کېږده زمانه مخکې د معیار خبره چرته کېږده زمانه رستو د معیار خبره دوزل وشوه دغه د کاروانو د کار خبره دوزل وشوه زمانه مخکې د معیار خبره دوزل وشوه دغه د کاروانو د کار خبره دوزل وشوه دا راته ووایه چې د دې سیمې موږ اکثر هنرمند ګورو اکثر په رښتیا باندې ککړ چې د دې شاته وجوهات څه وي کمال عزیزه ستا خو ځواني ده بس صاحب اکثر زموږ فن کې چې د عمر تقاضا وړي نو هغه اکثر بیا لکه مطلب دا د خپلو مینوالو نه او دا دغه کوي دا زموږ په مشرانو هم تېر شي دا کوي نو لکه مطلب دا دی د هغوی بل څه لاره نه وي او د غټو غټو خلکو له پروګرامونه کړي پښتنو له غټو غټو د هغوی هم ورسره هیلپ کوي زه دا نه وایم چې نه کوي ورسره خپل څه جمع نه کړي میلاویږي هر څه نه ورته میلاویږي خپل څه بچت نه کړي دا دوی بچت ولې نه کوي څه وجه ده بس مونږ خلک چې غرمه وخورو او شپې له وختې شته صحیح دا ژوند څه سخت دی څه کړه مې پتا باندې هم رالی دا ګرداب نه خو دې وویستې او جی بالکل هغې نه وتی دغه ډخ کې څنګه ګیر شوې بس صاحب دا زموږ د کلي خبره وه بس ملګرو داسې د غلطو خلکو په لاس ورغلي خو اوس خو شکر الحمدلله ټیک یو نو پیشې یې پې نه وې چې هغه ایسې دله درکړه نه که نه زه نه هم پوه شوې صاحب زه بیخي نه هم پوه شوې ما وایي مونږ په بچپن کې ملګرو سره ګرځېدو داسې بس ما یې دا باغه دغه یي خو بس هغه زه ګیر شوم پکې زخر و او زخر نو بیا بلد وي د هغې او جی بلد هم کمال عزیز ښکلې سندرغاړې وې چې کله د آی شوړښت ته لاړې نو بیا خو به تا نه دی فلم بس پاتې دا کار او صاحب پاتې و خو ما همت نه دی بایللی شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ما نه وختي د ریکارډینګ تپوس وکړو نو اوس هم مونږ د باچا خان مرکز کې سندرې ریکارډ کړي دي خلکو اورېدلي دي پروګرامونو له زو راځو نه کینو نشې تماشې نه کوو بالکل دا چې کوم ملګرو په دغه څیز باندې راواړولې که نه تا ته خو پته نه اوس هغه ملګري شته که نشته او ملګري شته نه څه ملګري وفات شوي څه شته چا چې راوړولې هغه شته که نشته او وفات شوي دي نو اوس خو به اختیار ډېر کې او جی ډېر زیات احتیاط خپل علاج وکړو کمال عزیزه که څه چل دی وکړو او جی ما علاج کړو د 2 کاله کېږي روجو کې د پلار داخل کړو او بیا ما انټرویو هم ورکړی و او جی نو هغه علاج دی وکړو او جی بالکل نو تا خو به دا جیب هم ډېر خفه و کور کې به کور ودان هم ډېره خفه وه که نه ډېر زیات خفه و صاحب څه به یې ویره نو بس چې ناست په نو هغوی زه درته داسې لیدلی نو مور به مې ډېره زیات خفه و ډېره خوشحاله وي تاسو هم ورله پته ده چې تاسو راغلي ډېره زیاته خوشحاله وي او یا قدرمنو د کمال عزیز سره به نور هم خبره ترې کوو خو لږ شانتې ده تو ډېرې د یو پټي خوا اخلو نو خبرې به نور د پورې د پاسې کوو موږ سره اوسئ او چې زمانه کړې تپوس چې ځواني سوا هوا یوړه هوا یوړه هوا یوړه چې زمانه کړې تپوس چې ځواني سوا هوا یوړه هوا یوړه هوا یوړه هوا یوړه هوا یوړه هوا یوړه او سترګو کې نشي 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 لري څومره تماشې لري سترګو کې نشي 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 لري څومره تماشې لري او ټګي دیو کاټ گیا او پنی ملار کې دی आवाज پری خودما پنی ملار کې دی आवाज پری خودما او په وجود روغ بدر تخکارم او د زړه په سر به مې اونا شمېرې داغونه د زړه په سر به مې اونا شمېرې داغونه
راوړه قسم چې درته وخورم او کستا پشان مینه مې بل چا سره وینا کستا پشان مینه مې بل چا سره وینا او د زړه په باغ مې ګلې وشوه او بوی چې بیا سپرلی راځي سپړي ګلونه بوی چې بیا سپرلی راځي سپړي ګلونه کماله د اوسېدونکو هم د دې تو ډېري او سیوا پیدایش هم د دې ځای او دغه ځای تاسو راکړې خو ډېر زیات ښکلي دی ډېر زرخیزه دی او بس چې ګوره اړخ ته چې کم دی نو نظاره ده دا کلي د باندې څنګه لګي ډېر خراب باندې لګي او دا تاسو چې کوم ځای کې روان دي دا خو بس داسې دی چې لکه تاسو زمونږ ځای کې روان دي خپل ځای دا زمونږ ډېر د کلي ډېر ښه خلک دی صاحب دا راته وایي کماله چې دا فن کې لګې که نه چې کله دغه په دې تکلیف کې کله راغلې نو آی بیا هم دا فن به دې کوو که نه بس بیخي د دې نه کټ شوې نه فن به مې کولو صاحب فن مې نه دی پرېښی پای کې به هم تلې راته او زه به ناست وم ریهرسل به مې کولو فن ما نه دی پرېښی صاحب ما که دا په ما دا څه ټایم تېر شوی سخت خو ما خپل هارمونیم نه دی پرېښی ما خپل فن نه دی پرېښی دا آی څه اثرات په ستا باندې څو زیاتر په دې کې مسو شوګیره به و صاحب وا نو شوګیره به و خو زه به ما به خپل فن پکې نه پرېښو نو دغه شوګیرې چې مسلسل کوي دا خو د ایس غټ نقصان دی که نه ډېر زیات صاحب نو بیا به د هغې اثرات شو اثرات به دا و چې بیا به مې کانو بانو وي بس او صاحب دې کې به خوراک څخه کو که نه هر څه به دې پرېښي نه پرېښي به مو صاحب او جی د دې هغه تکالیف سری دا خو ډېر خلک د انټرویو هم ګوري کمال عزیزه نو د دې نقصانات سری څه به ویل غواړي د نشو والا جنازې لم تلل نه دي پکار نشه څه ښه شی نه دی مونږ پکې تکلیف صحیح کو تکلیف ډېر او جی او صحیح قدرمنو د کمال عزیز سره زموږ خبرې تر روانې دي یوه خبره چې کم ده وکړه زه به یې لږه شانتې راوږده کړمه چې د ایسو نشه داسې ده چې ته به ژوندۍ خبرې تېرې به کې خو د رشتو تقدس پر کې ختم شي نه به پلار پیژنې نه به مور پیژنې نه به کور پیژنې نه به خپل ځان پیژنې او بس یو دا شی به درنه جوړي چې انساني مشین به درنه جوړي پایس بنې او بس په شوګیرو به سرې خوراک باندې کې زیات نه زیات ډاکټرز وایي چې دا 3 میاشتو کې نو دا هر څه نوځي او کال نه پکې سړی نوځي نو دا هم شکر دی چې د دې سیمې یو هنرمند کمال عزیز خدای پاک د دغه ګرداب نه ویستري نه سره موږ خبرې ترې کولې او غرض مو صرف او دا چې دې سړي د هغه څیز نه خدای پاک را خلاص کو علاج وکړو او د ډېرې پریشانۍ نه راوخته ځکه چې والد صاحب په کور کې ډېره غټه پریشاني و د هغې نه خدای پاک راوویسته بیا دې خپل فن کوي ځکه ورسره موږ هم راډو خو غرض مو دا چې د ایسو دغې نشې نه ځان ساتئ او هغه ملګري چې تاسو نه ګیر چاپېره ناست دي نو ګوره چې یو دی که ستاسو واقعي دړه سره تړلی څوک ملګری شته و که نه دا یو غرضي دی چې تا نه تاویږي را تاویږي دونه پیسې ګټې کمال عزیزه دا میاشتې یاره ښه ده ګزاره کېږي صاحب بس گزارو کله ډیره کله کم واه الله پاک شکر دی صحیح کور کې د ماحول چې بیبي سره د غب شپ د غیر له ټیم ورکول حواله سره ماته شو وای کنه غب لګوم اوس هم چې دا ډیر زیات غب مو لګول کور کې خبرې مو کولې بس دا مو غي لګیاو مای یوسف جان دل ترانه شي امر دي شي کنه ولې رانه شي یاره سه تاسو یو انټرویو کړی و ما غډیره زیاته خوخه او مای ته تاسو له دا خبره کوم تاسو یو کور ته لاړی یو ماشوم رور رکو تا ورته دا ستارور دی او هغه ډیره جړانه یو دا زمارو ما غي سره ډیره جړلی مو هغه ګونګا چو بالکل خپل رورم روکته او زمارونه نشته نو زه په جړا شم ډیره غیله خپه شوم ډیر زیات دا بالکل د 400 او الک روک شو د 400 یو ولک روک شو او هغه د شپږ کاله پس چې کم دی نو مونږ کله بوتو نه هغه خورې وي ما یې رور دی راغلی دی نو چې هغې خپل رور وکته نو واقعي هغه یو ډېر عجیبه سین و دا خبره صحیح ده هغې مونږ هم ډېر زیات جړولي او خفه کړي وو ژوند ته په کم نظر ګورې ژوند کې خو هر قسمه څیزونه شته کم څیزونه د ځان سره لږ شان د ګریپ کې ځان سره د یو ساعت یو سی خصوصي مجبوره کړي صاحب زما خپلو بچو سره ډېره زیاته مینه ده ته څنګه کمال عزیز د خپله معاشره څنګه کتل غواړي ته څه ستا ډېر کیسې چېرې دا معاشره دې داسې شي ستا څه خیال دې شي ستا خپل تخیل شي ستا خپل غوښتنې شي دننه څه صاحب زموږ امن خوښ دی او جي چې امن ډېره مهرباني کمال عزیزه
ګوره جي د سیمې د هنرمند خو دغه یو خواهش دی چې امن دی راشي. امن چې کله راشي قدرمنو دلته به هر یو څیز وده کوي، دلته به انسانیت هم وده کوي. چې چېرته امن نی هلته کې بس جي دا شینکي نی بیا به دم خوند روکېږي، په ده کې به راټوکېدلي دا ګلان نی بیا به د دې هم خوند نی. د ده دا وړه غوندې کې خبره چې دلته د امن راشي دا ګورې په ځان کې یو جهان دی. دا یو ټکی دا امن نه دی. چېرته چې امن راشي هلته تهذیبونه جوړ شي، هلته قامونه جوړ شي، هلته خلک په ترقۍ شي، هلته هنر هم په ترقۍ شي. نو الله دې وکړي چې ستا دا خبره دی په صحیح معنو کې راشي او موږ د امن هغه صحیح مخ ووینو. امین. قدرمنو اوس خو داسې څیزونه دي، اوس ایټمي دي، تاسو یې شریکئ. نو بس نور تاسو پوه شئ جي او کمال عزیز پوه شئ. سوچ اخلاص د سرو ګلونو کرنې وي، خور چې پسرلې پس مغرنې وي، یاره تر هغې کلي ته مرازه مرازه، یاره تر هغې کلي ته مرازه. سوچ اخلاص د سرو ګلونو کرنې وي، خور چې پسرلې پس مغرنې وي، یاره تر هغې کلي ته مرازه مرازه، یاره تر هغې کلي ته مرازه. چې چیړمه د جانان سره خبره، لا زیاتېږي د اجران سره خبره. نو چې رقیب او یار په مخه یو ځای راشي، ما نه هېره شي د ځان سره خبره. دلته چم په چم باندې ویرونه دي، ته به په راتلو باندې ستومانه شي. دلته ځان ځاني د نفرتونه دي، هسې نه په مینه بدګمان شي. نور چې راختلې په خیبر نه وي، سوچ ملکن باندې سحر نه وي، یاره تر هغې کلي ته مرازه. او دلته لا د مینې وادي هېرې دي، دلته د وفا خبر جرم دی، دلته ګلالۍ پور کې ګیرې دي، دلته د خندا خبر جرم دی. سوچ اباسین په ګډه سر نه وي، ویښ چې سو د خوب پې خبر نه وي، یاره تر هغې کلي ته مرازه مرازه، یاره تر هغې کلي ته مرازه.